بسم الله الرحمن الرحیم. امن د پاره مې هر چا ته غوړوله لمن، امن د پاره مې هر چا ته غوړوله لمن، ما په بې قدره خلکو سپکه کړه دا خپله لمن. دا نن چې ټوله پښتونخوا پکې لمبه لمبه ده، دا نن چې ټوله پښتونخوا پکې لمبه لمبه ده، دا څو کوچا دغې اورونو ته وهله لمن. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان راغلی و د پېښور یونیورسټۍ خوا کې برنوي کلي ته د پښتو ادب یو ښه شاعر لا چې پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کوي، نو پروګرام کې به هغې له هم د هغې نه به کلامونه هم اورو. نو مینوالو ډېر وخته مو نه اخلم، راځئ چې په پروګرام کې ورته هرکلی ووایو. نو راغلی باسط خلیل صاحب خواله، نو راځئ چې پروګرام کې ورته هرکلی ووایو. باسط خلیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه پروګرام کې شرکت کولو، مینوالو له د وخت ورکولو، مونږ له دومره لنډ تنګ وخت کې مونږ له وخت ورکو، مینوالو له ډېره مننه هم کوو. پروګرام کې به راسره کلامونه هم شریکوئ، خو پیله به په خپل ادبي سفر باندې لږه رڼا واچوئ. زما باسط خلیل تخلص دی او د پېښور برنوي کلي نه سره تعلق لرم او کالجر سکول نه مې لسم کړی، اسلامیا کالج نه مې بی کړی دی او پښتو ادب سره د 1989 نه تعلق لرو او بس ما ته ګوډه شاعري به کوو. نو بس دغه زموږ پېژندګلو ده. ډېره ښه ده. بلکل مینوالو سره به پروګرام کې کلامونه شریکوئ، نو بلکل ارشاد جي. دا یو غزل به زه تاسو ته وړاندې کړم چې ارشاد وایي څوک په کردار څوک په گفتار اوچت دي، څوک په کردار څوک په گفتار اوچت دي، دا خلک څومره د دې ښار اوچت دي او زمونږ تر غولې تنمر څنګه راشي، زمونږ تر غولې تنمر څنګه راشي چې دیوالونه د زردار اوچت دي او سبا بستا مری ته لاس اچوي، سبا بستا مری ته لاس اچوي، نن د لاسونه چې په خوار اوچت دي او د لیونو جنون ته چرته رسي، د لیونو جنون ته چرته رسي، عقلونه ډېر که د هوښیار اوچت دي او د خوار غریب قدر چې زړه نه کوي، د خوار غریب قدر چې زړه نه کوي، خویونه دغسې په کار اوچت دي، د خوار غریب قدر چې زړه نه کوي، خویونه دغسې په کار اوچت دي او کور ته خالي لاسونه بیرته راشم، کور ته خالي لاسونه بیرته راشم، نرخونه دومره د بازار اوچت دي او کور ته خالي لاسونه بیرته راشم، نرخونه دومره د بازار اوچت دي او چې غندلې احتسال د پښتون، چې غندلې احتسال د پښتون، هغه سرونه نن په دار اوچت دي، چې غندلې احتسال د پښتون، هغه سرونه نن په دار اوچت دي او ضمیر فروشه د وطن باسطه، ضمیر فروشه د وطن باسطه، په لقبونو د سرکار اوچت دي. ډېر اعلی، یقینا ډېر ښه کلام و. مونږ ته هم خوند واغستو، مینوالو به هم خوند اغستې. په پروګرام کې به د نور کلامونه هم اورو ځکه چې پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی دی. نو بلکل باسط خلیل صاحب کلام را سره شریک. دا یو غزل ورته بل ورومه چې وایي باڼه یې نیغ نه دي ګزار نه کوي، باڼه یې نیغ نه دي ګزار نه کوي، ګنې نو دا عجیبه کار نه کوي او په میاشتو څه چې له کلونو تېر شو، په میاشتو څه چې له کلونو تېر شو، په ما د دومره انتظار نه کوي او یمه حیران د خپلو اوښکو رود ته، یمه حیران د خپلو اوښکو رود ته، څنګه ستا کاڼي زړه کې لار نه کوي او د ګل قاتل دغه خبرې کړی دی، د ګل قاتل دغه خبرې کړی دی، څوک به خبره د بهار نه کوي. مننه او خدای زده چې څه پیښه ورپېښه به وي، خدای زده چې څه پیښه ورپېښه به وي، د آینې ته چې سینګار نه کوي او چې تضاد په قول او فعل کې وي، چې تضاد په قول او فعل کې وي، په داسې چا څوک اعتبار نه کوي او په ما یوه یوه یې ومنله، په ما یوه یوه یې ومنله، خپله د مینې مې اقرار نه کوي او شي هغه ژبه دې ګونګی باسطه، شي هغه ژبه دې ګونګی باسطه، د حق خبره چې په جار نه کوي. مهرباني. ډېر اعلی. بلکل مینوالو پروګرام کې را سره ډېر ښه کلامونه شریک. باسط خلیل صاحب سره که یو غزل نیم بل وي نو بلکل پروګرام کې را سره شریک کړي. نو
یقینا پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی مینهوال یې خوښوي نو باسط خلیل صاحب یو غزل راسره بل شي دا یو غزل به زه تاسو ته واورم دا زما خپل هم ډېر خوښ دی چې د دې مطلب دا وایي ما لار کې د چا قبر کنلی دی ما لار کې د چا قبر کنلی دی ما ته چې دنیا قبر کنلی دی ما لار کې د چا قبر کنلی دی ما ته چې دنیا قبر کنلی دی یو به که خیر وي پکې دفن کړم یو به که خیر وي پکې دفن کړم هر ارمان له ما قبر کنلی دی او خلک پس د مرګه ورله وکني خلک پس د مرګه ورله وکني ځان له وایه چا قبر کنلی دی او پام زړګیه تیرې په خندا نشي پام زړګیه تیرې په خندا نشي ښکلو درته دا قبر کنلی دی او دا هدیره وقف د دې کلي ده دا هدیره وقف د دې کلي ته دې کې چا په غلا قبر کنلی دی او دلته د غریب قبر له نه دي څوک دلته د غریب قبر له نه دي څوک هر چا په ریا قبر کنلی دی او دلته د غریب قبر له نه دي څوک هر چا په ریا قبر کنلی دی او ما خو به په ټوکو ټوکو دا ګڼل ما خو به په ټوکو ټوکو دا ګڼل تا راته رښتیا خبر کنلی دی او مقطع ده چې زو چې د باسط جنازه هم وکړو زو چې د باسط جنازه هم وکړو مونږ ورله بیګا قبر کنلی دی ډېره مننه ډېره مننه ستاسو هم کو مینهوالو ته به په تلو تلو کې څه پیغام ورکول غواړئ نو بالکل بس پیغام خو داسې خاص نشته خو به د پښتو باندې مین شي پښتو لیکي او پښتو وایي او پښتو خورئ بس دا غټ پیغام دی چې دا ټول پښتنو ته ورسي ډېره مننه د دې ښه پیغام سره به غواړو اجازت نو ما انضمام ما سره کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان